ماتې شوي صحیح لوک ماته داسې نه کوي ښه دا مکمل ده. د کورمې د بګن اوسیدونکي وایي چې پاکستاني پوځیانو په عملیاتو کې د دوی کورونه او جوماتونه بمبار کړي دي. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د پښتونخوا د کورمې ولسوالۍ د بګن ځینو اوسیدونکو رسنیو ته ویلي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې په دغه سیمه کې د پاکستاني پوځیانو عملیاتو کې د دوی کورونه او جوماتونه ویجاړ شوي دي. په ټولنیزو رسنیو په خپرو شویو ویډیوګانو کې هم معلومیږي چې کورونه او جوماتونه په بمبار کې ویجاړ شوي دي. د کورمې د بګن سیمې ځینې اوسیدونکو دوشنبه د ورځې 4مه رسنیو ته ویلي د ترهګرو د پاکولو په نامه دغه عملیات د بګن منډوړې او چاته ډاټ کمر چرخې له سیمو کې روان دي. د یوه ځای اوسیدونکي په خبره د بګن اوسیدونکي د عملیاتو له پیلېدو وړاندې له دغو سیمو وتلي دي او د کورمې بېلابېلو سیمو ته کډوال شوي دي. راپورونه وایي چې په دغه عملیاتو کې تر 500 زیات او تر 3 زیات جوماتونه هم ویجاړ شوي دي. د کورمې ځایي چارواکي وایي له دغو سیمو پخوا شاوخوا 800 کورنۍ بې ځایه شوې او ځینې کورنۍ د هنګو کیمپ کې ځای پر ځای شوي دي. په روانو عملیاتو کې د پاکستان پوځ او پولیس برخه لري او دوی د هغو وسلوالو پر ضد عملیات کوي چې په تیرو مذهبي جګړو کې بنډه درلوده. تر اوسه پورې د ځایي خلکو د کورونو او جوماتونو د ویجاړېدو په تړاو پاکستاني پوځیانو سندې ویلي. کورمه د تېرې میاشتې په مذهبي تاوتریخوالي کې د سیمې د جګړې میدان و. بګن د کورمې ولسوالۍ له ګڼې ګوڼې ډکه هغه بازار و چې د مذهبي تاوتریخوالي له امله یې تېر کال د سلواغې په میاشت کې ټول دوکانونه وسوځول شول.